یو سړی دی کجورې د الله په لار کې ورکړه څه کجوره وی الله وله د هغې تربیت کوو دا کجوره وله ساتله 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 کما یربي احدکم فلوه لکه تاسو کې چې یو سړي سره په کور کې د اس بچی ولاړ وي د ورته خیال ساتي دغه شان الله دا کجورې دې سړي له وساتله قیامت په ورځ چې دی راغی یو لوی غري ولید یا الله دا خو ما نه دي کړي دغه کجورې دغه تا ورکړي المهیمن دی اعمال نه ضایع کوي زره عمل دې کړی هغه په تله کې به یې ویني ګناهونه په تله کې به یې ویني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله وی موږ د قیامت پر ورځ تلې د عدل او د انصاف کېږي فلا تظلم نفس شيئا هیڅ چا سره به ظلم نه کېږي وإن كان مثقال حبة من خردل شړشمې د دانې امره شړشمو د دانې امره عمل دې کړی دی الله وایي هغه به بیتله کې پروت دي رب العالمین المهیمن دی اوچت دی د دې مخلوق نه او د دې مخلوقاتو نه او په عرش د پاسه المهیمن په خپله رښتینی دی وینا یې رښتینې ده عمل رښتینی دی لوځو کې هغه رښتینی دی یره ورکوي هغه رښتینې ده په هر څه کې رښتینی دی په خپلو صفاتو کې رښتینی دی په خپلو اقوالو کې رښتینی دی په خپلو کارونو کې رښتینی دی په وعدو کې رښتینی دی د پیغمبرانو هم تصدیق کړی دی په خپله الله زه دا ګوهي ورکوم چې دا د الله پیغمبران دي او دا رښتیني دي الله مهیمن دی المهیمن نو دا کوم کتاب یې چې رالېږلی دا مهیمن دی ملک صاحب مخکې هغه آیت تاسو ته وویل مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه سورة المائده کې الله دا خبره کړې چې دا قرآن هغه تیر شوي کتابونه آسماني کتابونه رښتیني ګڼي تصدیق یې کوي او په هغوی باندې ګواه دی دغه شان هغې منسوخ کړي دي په هغو اوچت دی په کتابونو کې غوره کتاب دا قرآن کریم دی اگر که ټول غوره دي وجه دا دی چې یو خو د اخرنی کتاب دی په غوره پیغمبر نازل شوی دی بل دې کې تبدیل او تحریف نشي کېدی لکه څنګه چې په مخکیني کتابونو کې شوي دي په دې کې بعض داسې صورتونه دي داسې خبرې دي چې الله هغه نورو پیغمبرانو له نه دي ورکړي نو ځکه دا کتاب هم د الله مهیمن دی رب العالمین المهیمن دی حفاظت کوي د خپلو اولیاو د خپلو ملګرو د هر شر نه د هر مصیبت نه یې په امان کې ساتي فایده د دې نوم چې تا ته پته ولګېده چې الله المهیمن دی نو یو خو به په تا کې یره پیدا شي د هغه رب نه ځکه چې مهیمن کې موږ یو معنی ده ګواه نو الله ګواه دی ستا په دې کارونو باندې الله ګواه دی ستا په دې ګناهونو باندې الله ګواه دی ستا په اعمالو او ستا په اقوالو باندې ها د الله نه به دې امیدونه پیدا شي امید به دې ولې پیدا شي حفاظت کوي انسانان و عمل نه ځای کوي بارک الله لکه سید الله ګواه دی نو د ګناهونو په باب کې به زه ویرېږم چې یاره الله ګواه دی نو زما د ګناهونو د نیکیانو په باب کې به زه الله نه امید وساتم چې یاره الله ګواه دی نو زما د نیکیان هم نوټ کړي دي نو هغه به دا نه ضایع کوي ځکه الله حفاظت کوونکی دی زما به خیال زما به حفاظت کوي زما به د بچو زما د بچو به حفاظت کوي زما د مال به حفاظت کوي ځکه چې کله د الله سره دې رابطه مضبوطه وه نو بیا د هغه مه کوه چې ته به ضایع شي الله به بیا ستا حفاظت کوي دریم نوم په دې درس کې او یو اویا نمبر په دې سلسله کې د الله یو نوم دی الحق
سورة طه کې الله دې نوم ته اشاره کړې فتعالى الله الملك الحق اوچت هغه رب چې هغه الملک بادشاہ دی الحق دی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے ولک الحمد انت الحق دی حدیث کیم دا اللہ دا نم ذکر شوی دی الحق الحق اسم فاعل لے خدا اصل کی عدل توئی بمقابل دا باطل کی رازی حق بمقابل دا سکی رازی دا باطل کی بمقابل دا ظلم کی او دی ډیرې معنی دی په لغت کی لکه عدل و انصاف ته ویلی کیږي رښتینوالي ته حق ویلی کیږي هغه فایدمن مقصد او مقصود ته ویلی کیږي یو شی مضبوط جوړول دې ته هم حق ویلی کیږي دا معنی پکې دننه پرته ده دا معنی پکې پرته ده چې ثابت ای په مخه په یو حال باندې او نه ختمیدونکې او نه زایله کیدونکې دغه شان الله وی وعد الله حقا وعده د الله څه ده حق ده یعنې رښتیا ده حق دلته ګوره په معنی د رښتیا راغلي فالحق والحق اقول الله وی زه حق وینا کوم یعنې زه رښتینې وینا کوم ملک صد مخکې وی عدل او انصاف ته م ویل حق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قیامت پورز الله وی زبر دوی حساب کتاب دوی سره وکم خپ عدل سره دا باز معنی په دې کې د نبرتی دی په لغت کې په لغت کې حق دې ته یو واجب کار ده او لازم کار ده لکه الله سوی وکانه حقا علينا نصر المؤمنين په موږ باندې لازم دي د مؤمنانو مرسته کول بلته حق په معنی د لزوم سره راځي یو شی لازم دی واجب دی الله سبحانه وتعالى الحق دی واجب الوجود دی موجود دی د همیشه دپاره موږ سره مخکې نومونه تېر شو که نه الاول الاخر الله اولنی دی بغیر د ابتدا نه او اخرنی دی بغیر د انتها نه الحق موجود رب العالمین الحق دی چې د الله رښتینوالی الله راښکاره کړی دی کافرانو ته